د شاعري خبر راله نن سبا په دې غټه غوغا روانه د شعر و شاعري او کله سړی خفه شي چې داسې کمزوري شاعران ویني او دا هغه لغت هغه ژبه هغه کمزوري کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شاعرۍ ته غوږ ایښودو خو کمې شاعرۍ ته فایدهمنې شاعرۍ ته دا نه چې داسې شاعري روانې چې هغه پکې د پردۍ ښځې شونډې یادوي او یا پکې د ساقي جام یادوي او ستا د سترګو نه ورسره اوښکې روانې وایي کم شعر ووایې ظالم زوی اوی سړی به اوس ما ته دا وایي چې ښه شاعري ټوله دې کې ده چې دین خبره به کوو نه تا ته موږ دا نه دي ویلي. ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښایسته شاعرۍ ته به هم غوږ ایښودو. د شاعرۍ خبر راله نن سبا په دې غټه غوغا روانه د شعر و شاعري او هر سړی شاعر دی. ما دوه خبرې نوټ کړي دي، یو خو دا پرې کې دا مولیان ډېر شوي دي، یو شاعران. اسان کار دی دا دواړه کې کې صرف دې له څه پکار دی موبایل او په موبایل کې انټرنیټ او یو آی ډي په انټرنیټ کې جوړه کړه نه که ملاتوب کې یو پټکی ورسره پیدا کړه یا یو رومیال پیدا کړه. که شاعري کې یو ځان سره یو څو کسان کېنوه او به شروع که پلانې لګیا دي. شاعران ښه ډېر، مولیان ښه ډېر، فتوې ښه ډېر. ځکه چې پخوا خو دا وه چې یعنی عالم به تا ته کوم ځای کې میلاوېدو؟ عالم کوم ځای کې؟ جومات کې، جامعه کې، یونیورسټۍ کې، مدرسه کې مشهور به و چې بھئی دا پلانې عالم دی. نو ګرانه وه دغه ځای ته رسېده څه و ګران. اوس ولې اسان دي؟ دا موبایل ځان ته کې تا نه څوک تپوس کوي ته کوم ځای نه فارغ یې لګیا اوسه که نه. او که ستاسو هم شوق کېږي دلته جنازې وي ځان له شروع کړي درسونه وایي موږ به کې هم نوي شروع کړو. او که شعر و شاعرۍ ته دې زړه تخنیږي را تخنیږي شعر و شاعري شروع کوي یو غروله بل غروله واه واه خو به ورته کېږي که نه سره څه کمنټ خو به کېږي که نه په خبره خو ټوله د کمنټو ده. یعنې قافیه څه ده، وزن څه دی، بحر کم یو دی د شاعرۍ. قافیه سره دا چې شاعري کې دره تپوس کوي دا قافیه څه ته وایي، دا بحر څه ته وایي، دا عروض څه ته وایي، دره دا ورځي نه. خو دی شاعر دی. ښه شاعر څنګه دی؟ پرون زه راغلی وم متنوي بیا یې تکرار کړه پرون زه راغلی وم متنوي سهار بیا ته رالې زه نه وم. دا اوس شعر دی. سهار بیا ته رالې زه نه وم. شعر جوړ شو، دوه درې پیرې تکرار شو، واه واه هم وشو، صفت ته سړي وشو. نو شاعران هم ډېر شوي دي، مولیان هم ډېر شوي دي. او دواړه د نقصان خبره ده. د مولیانو خو نقصان دی چې هغه دین سره تعلق ساتي. نو شاعري د ثقافت دی، د لغت دی، دا د یو قوم یعنی اساسه ده چې د دې خیال وساتلی شي. دا هر چا ته حواله کول نه دي پکار. او کله سړی خفه شي چې داسې کمزوري شاعران ویني او دا هغه لغت هغه ژبه هغه کمزوري کوي. او زما خپل ځاني الحمدلله د دې شعر و شاعرۍ سره ډېر شوق دی، خو زه اکثر د دې عربۍ دا شعر و شاعري دا ډېره مطالعه کوم او انتهایي مې خوښوي. مخکې ورځو کې چا ویلي وي مولیان په شعر و شاعرۍ نه پوهېږي چې عالم پرې نه پوهېږي ته بې سره پوهېږې نه. د دې پوره علمونه الحمدلله موږ ویلي دي، پوره علمونه دې موږ ویلي دي. شعر به څنګه جوړی، وزن به له څنګه برابری، ټولې خبرې موږ الحمدلله ویلي دي. نو پوهېږو د سړي په دې خبره باندې چې ده دا اوس برابر ده او که نه ده برابر، که ناسي شعر وویشت. نو اکثر شاعران هسې لګیا دي او بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې کې چې په دین پسې خاندي او په عالم او په مولا او په جومات او په قرآن او په حدیث پورې خاندي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شاعرۍ ته غوږ ایښودو خو کمې شاعرۍ ته فایدهمنې شاعرۍ ته ښایسته شاعرۍ ته به یې غوږ ایښودو. دا نه چې داسې شاعري روانې چې هغه پکې د پردۍ ښځې شونډې یادوي او یا پکې د ساقي جام یادوي او ستا د سترګو نه ورسره اوښکې روانې. وایي کم شعر ووایې ظالم زوی. ویلي څه دي؟ اخو د زنانه یو وصف بیانوي، شهوت ته دعوت ورکوي، ساقي جام کته کړی ده او ساقي جام بره کړی
او زه په نشه کې راوړم او زه په نشه کې تللی وم. خو دې کیسې دي، کمال به کیسه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شعر ته غوږ ایښودو، خو فایدهمند شعر ته. لکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دا خبره کړې، په صحیح بخاري کې دا روایت ته وي ان من الشعر حکمه، بعض شاعري وي د حکمت نه ډکوي. بعض ان من الشعر دا نه دي ویلي چې هره شاعري د حکمت نه ډکوي، بعض صحیح د حکمت نه ډکوي. او ځکه به دا وي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی اشعر کلمة تکلمت بها العرب. عربو چې کومه شعر و شاعري کړې ده که نه، په دې ټولو کې بهترین کړه چې ویلی شوې ده په شعر کې، هغه شعر د لبید دی، د لبید مشهور شاعرو. الا كل شيء ما خلا الله باطل. هغه په شعر کې یو کړه دا ویلې ده خبردار هر شی د الله نه علاوه ختمېدونکی دی. وایي دا د رښتینې کړه ویلې ده، ځکه چې دا حقیقت ته اوس ناشنا حقیقت دی چې د الله نه علاوه هر څه دي ختمېدونکي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته سجل کړی دی، شاعري اورېدلې. یو روایت کې داسې راځي چې عمرو بن شرید د خپل پلار نه روایت بیان کوي، وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې شاته ناست وم. دا روایت امام مسلم راوړی. نو ما ته ووایي چې د امیه ابن ابي الصلت څه شاعري د سره نشته، دا مشهور شاعر او دا امیه یعنی اوله کې وایي زه اسلام قبلوم، خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راښکاره شو نبوت ورته میلاو شو، د کفر وکړو او په کفر مړو. دا مشهور شاعر. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الشرید ته ووایي وایي د دغه شاعر څه شاعري درته نه ده یاده؟ په سورلۍ ورسره ناست. وایي ما ورته وایي چې ولې نه؟ وایي چې ووایه کنه چې ته یاد. نو ما لږ یو څو بیته ووایي، وایي ما ته وایي چې نور. وی بیا مې یو څه ووایي، ما ته وایي چې لږ نور. او وی په دغې کې ما 100 بیته شاعري دا ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه او هغه ورته وږي ایښودی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شاعري خوښه وه، خو چې هغه به څه وه، هغه به فایدهمنه وه. په جومات کې به ورته هم کله غوږ ایښودی و. یعنی جومات کې هم شعر و شاعري جایز ده چې کله پکې د حق ستاینه کېږي، د باطل بد پکې بیانېږي، د دین دفاع پکې کېږي، په بېدینو باندې رد کېږي، دا په جومات کې هم بیانېدی شي. او سړی به اوس ما ته دا وایي چې ښه شاعري ټوله دې کې ده چې دین خبره به کوو. نه، تا ته موږ دا نه دي ویلي. شاعري یو هغه ده چې دین سره تعلق ساتي، دا خو ټول نه اوچته شاعري ده. که دغه نه کې نو داسې شاعري وکړه چې دا قام پې مخکې لاړ شي، د حکمت خبرې بیان کړه، د عبرت خبرې بیان کړه، د سوچ او د فکر شاعري او کلمات او الفاظ په دې خپله ژبه راوله، که نه بغیر د ساقي او بغیر د جنین او بغیر د عشق او عاشقۍ نه شاعري نه پوره کېږي. کېدی شي که نه شي کېدی؟ کېدی شي. که نه لازم به پکې د الله سره دشمني کې، که نه لازم به ته د پیغمبر سره دشمني کې، د ملا او د جومات سره به کې نه. ځکه یو روایت کې راځي، دا امام بخاري امام مسلم راوړی دی، سعید بن المسیب وی عمر بن خطاب یو پیر په جومات کې تیر شو، حسان بن ثابت شاعري کوله. حسان بن ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشهور شاعر دی. وی هسې ورته وکتو. د کتو دا مطلب دی چې د عمر بن خطاب دا خبره خوښه نه شوه چې جومات کې شاعري کېږي. هغه ورته ویې امیر المؤمنین پوه شو، كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. هم په دې جومات کې مې شاعري کړې ده، ستا نه غوره انسان پکې ناست و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست و. بیا ابو هریره رضی الله عنه ته ووایي، وایي تا نه اورېدلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما ته وایي چې ای حسانه د دې مشرکانو جواب کوه په شاعرۍ کې، روح القدس دې ستا ملګرتیا وکړي. روح القدس څوک دی؟ جبریل علیه السلام. ابو هریره ورته او ما اورېدلي. نو هغه زه جومات کې نه وم. نو جومات کې هم شعر و شاعري جایز ده، خو کومه؟ دین دپاره وي، د اسلام دپاره وي، دا جایز ده. یو روایت کې داسې راځي، جابر بن سموره رضی الله عنه چا تپوس وکړو،
وی ته خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېر کېناستې. هغه وی نو څنګه لکه د هغه طریقه څه وه؟ وی ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر مونځ کو بیا به په دې خپل ځای کېناستو د نور راختو پورې به ذکر او اذکار کوو، بیا به دې ملګرو خبرې شروع کړي. نو د جاهلیت هغه خبرې به یې رایادولې، هغه ته وګوره یعنې هغه کفر او شرک او هغه قصې، او کله به پکې شاعري وکړه، او کله به یې داسې خبرې وکړي چې هغه به د خنداونو ملګرو به وخندل. نو ګوره شاعري به پکې وشو. او دا ته فایدې لپاره ذکر کوم بیا چې به کله داسې دا ځمکه لکه ښه توده شوه او نور به لږ تیز شو، نو بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه یو غټ خانک راوړی شو چې هغه به څو کسانو اوچت کړی او په هغې کې په شوروا کې به روټۍ ماته کړې وه او دغه ملګري به ورته ټول په شریکه کېناستو، بیا به یې خوړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم صفت به بیانې، د هغه سخاوت بیانې، که د هغه خبرې بیانې، که د هغه سیرت بیانې، خو الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. آخرنی خبره به دا ذکر کو اگر که شاعري دا خبره لکه بیا رانه ښه اوږدېږي. انس ابن مالک رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قضا هغه عمرې ته قضا عمره کومه وه حدیبیه کې ونه شوه، روان کال له بیا کوله. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مخکې روانو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نه مخکې روانو او دی وی شاعري کوله ځان له لګیا خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. اے د کافر اولاده نن لار پرېږدئ، نن لار پرېږدئ ګنې په دې قرآن د سره موږ جهاد کوو او داسې ګزارونه به د باندې وکړو که نه چې دا کوپړۍ دله موږ جدا کړو، داسې ګزارونه چې ملګری به د ملګري نه جدا کړو. نو عمر رضی الله عنه عبدالله بن رواحه ته یا ابن رواحه هغه وکتو څه بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي حرم الله، د پیغمبر په مخ کې لګیای او د الله په حرم کې لګیای، مکه کې لګیای، شعر و شاعري دې شروع کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر خل عن پرېږده چې لګیای، دا ګورې د غشو د ګزار نه هم سخت لګي په کافرانو باندې، پرېږده چې لګیای. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښه وه شاعري، غوږ به ورته م ایښودو، خو چې شاعري هم څه شاعري که په دې باندې به خبره ودرو. انشاءالله موضوع بیا پر روان نشست کې پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.